په پوره انرژي، خلاقیت او هوډ. د هر هغه څه پر وړاندې غږ پورته کوي چې په خپل وطن کې ښځې اجازه نه لري. الهه سرور په اروپا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. په موسیقۍ د ډیرو هغو کسانو پام ځان ته اړولی چې نړیواله موسیقي خوښوي. یوه بیلګه د هپي فستیوال دا ننداره ده چې د 2025 کال په دوبي کې له خپلې ډلې کفایه سره دلته په آلمان کې ترسره کړه. الهه سرور هغه افغانه سندرغاړې چې د موسیقۍ لپاره محدودیتونه نه لري او د خپل وطن سندرې له جاز او راک سره یو ځای کوي. موسیقی ما خیلی زنده و قشنگ است. زموږ موسیقي ډېره ژوندۍ او ښکلې ده. د تال یا ریتم، دغه راز نغمو او منځپانګې له پلوه زموږ موسیقي ډېره بډایه او توپیر لري. متفاوت است و باید دا موسیقي باید په نړیوالو سټیجونو کې ډېره ولیدل سي او واورېدل سي. شنیده شوی موسیقي. الهه سرور په خپلې موسیقۍ کې له پخوانۍ دودیزې موسیقۍ کار اخلي. پیړۍ کېږي چې موسیقي په افغان کلتور کې ژورې ریښې لري. که څه هم په عام محضر کې موسیقي تر ډیره نارینه‌و پورې محدوده وه، خو په شخصي یا خپلمنځي فضا کې د ښځو ترمنځ موسیقي تل ژوندۍ ده. ښځې تل د خپلو پټو احساساتو او زړه خبرې تر ډیره په موسیقۍ او سندرو کې کوي، آن هغه موضوعات چې په ټولنه کې تابو ګڼل کېږي. خو د ښځو موسیقي د کور تر دیوالونو محدوده پاتې نه شوه. یو شمېر یې د موسیقۍ تر سټیجونو ورسېدې. او ځینو یې د افغان ستوري په نوم هغې مشهورې خپرونې ته هم لاره پیدا کړه چې افغانستان دننه ځوانانو ته د سندرو ویلو فرصت برابر کړی و. الهي چې په ځان باور درلود، نو په خپلو سندرو یې د موسیقۍ د استادانو پام ځان ته راواړوه. هغه مهال د دې خپرونې یو استاد عبید جوینده و. یوې ځوانې نجلۍ چې کولی شوای په دغې خپرونې کې ګډون وکړي، له ډېرو ننګونو سره مخې ده. په ډېرو شیانو یې باید پښې ایښي وای چې وشي کولی داسې خپرونو کې ګډون وکړي. هر یوې یې یوه نړۍ ستونزه درلوده، په ځانګړي ډول چې د تلویزیون په پرده به راښکاره شوې، نو د ژوند په هره برخه کې به یې ننګونې ډېرې شوې. الهي سرور د هر څه تجربه کړي او لوړه بیه هم پرې کړې. هغه د یوې ښځې، یوې سندرغاړې او دا چې د هزاره لږکیو له قومه ده، تل له توپیري چلند سره مخ شوې ده. قبل از اینکه برم مخکې له دې چې د افغان ستوري خپرونې ته لاړه سم، څو ورځې وړاندې په سړک کې یو چا په ما برید وکړ او هغه سره مې شخړه سوه. هغه ووهلم. درگیر شدم. هغه نشه یې د وهلو پاتې وه. زه خواشینې وم، خو ما غوښتل باید خپرونې ته لاړه سم. جایش هنوز مانده بود و من ناراحت بودم از این قضیه، با وجودی که ما نسو کولی هغه زخم چې زما د سترګې شاوخوا جوړ سوی وو یا یې شینوالی په میکاپ یا آرایش پټ کړم. سیاهی که دور چشم من ایجاد شده بود و نمیتونستم با هر میکاپی از بین ببرم. الهه چې تل یو بد حالت سره مخ وه، نه یې شو کولی نور په خپل وطن کې دا ډول پیښې وزغمي، نو ځکه له وطنه د وتلو لپاره د یو فرصت په لټه کې شوه. 2010 ما په 2010 کال کې افغانستان پرېښوده. یو کال په هند کې وم. دا چې وطن مې پرېښود، لامل هم یو شمېر پیښې وې چې کابل کې زه ورسره مخ سوم. فضا ډېره خرابه وه. افغانستان کې ژوند ډېر سخت صورته. راغلم، خپله لاره مې پیدا کړه او راغلم چې لږ ذهني سکون پیدا کړم. یوه ځوانه نجلۍ وم چې کیسو پسې ګرځېدم، نو راغلم چې خپله کیسه پیدا کړم او ژوند مې بدل کړم. آمدم که دنبال قصه خود بگردم، زندگی ما عوض کنم. الهي سرور په جلا وطنۍ کې خپلې موسیقۍ ته ادامه ورکړه. خو طالبانو په 2020 کال کې بیرته واک ترلاسه کړ. موسیقي یې بنده کړه، د موسیقۍ آلې یې ماتې او وسوځولې. د موسیقۍ د آلې وژل د قتل عام په څیر دی.
نه به انسان رحم نه په انسانانو رحم لري، نه په روح لرونکو، نه په کلتور، نه په ژبې او نه هم په ریښو. ریشه. خو ښځې په پټه یا د کور د دیوالونو ترمنځ خپلې سندرې پالي، ځکه یوازې همدا لاره ده چې د خپل ذوق، غوسې او درد په اړه وغږیږي. ښځې په خپلو سندرو کې تر ډیره خپلې شخصي تجربې شریکوي او دا سندرې چې ډېرې فولکلور دي له یوه کلي تر بله او له موره بیا لور ته پاتې دي. زموږ د میندو سندرې د الهي سرور د سندرو هغه البوم چې جایزه یې هم اخیستې په جلا وطنۍ کې پرې کار کړی. الهه وایي په جلا وطنۍ کې کولی شي ښه کار وکړي، ځکه دلته موضوع د هغې څیره نه بلکې د موسیقۍ پیغام دی. سندرې یې د هغې هزاره ښځې کیسه کوي چې له خپلې سیمې یا مینې غرونو ته شړل شوې، یا د هغې افغان نجلۍ کیسه ده چې غواړي والیتوب ته ورسیږي. یعنی وقتی میگن موسیقی وای موسیقي حرامه ده، آیا مور چې خپل ماشوم ته آلولو وایي هم حرامه ده؟ ځکه نوی زیږېدلی ماشوم لومړنۍ میلودي چې اوري د مور غږ دی. لالایی مادر است. کله چې الهه په افغانستان کې وه، تل له ګواښ سره مخ وه، ان د مرګ له ګواښ سره، تل له ځورونې سره مخ کېده. نو له همدې امله هغه ځای ته لاړه چې د امنیت احساس وکړي. یو ځانګړی ځای یې وموند او خپل سکون یې پیدا کړ. از زمان که کابل بودم، کله چې کابل کې وم هیڅ شخصي آرامښت او سکون مې نه درلوده. ډېر لږ داسې پیښېده چې له ځان څخه شخصي ځای یا اتاق ولرو. هیڅ داسې ځای یا فضا نه وه چې زه پکښې یوازې سم او له اندېښنو پرته فکر وکړم. هدیره یوازینی ځای و چې زه پکښې آرامه وم او کولی مې سو له ځان سره یوازې پاتې سم. باز اونجا قبرستان تنها جایی بود که من احساس آرامش میکردم. باز باران با ترانه، باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه. صبوری نیست، صبوری نیست، صبوری نیست. الهه سرور ونه ویریده. هغې په زړورتیا د ځان دفاع وکړه او د ځان په پیژندلو او پیدا کولو کې ټوله هغه خواري وکړه چې په وس یې وه. اگر افغانستان بودم، که افغانستان کې وای شاید تر اوسه به مړه وای. احتمالاً